څنګه ماشومان تعلیم ته تشویق شي؟ څه باید وشي؟ حل لاره یې څه ده چې ماشومانو علاقه له مطالعې او زده کړې سره زیاته شي؟ ټولو درنو لیدونکو ته دې زما ډېر ډېر سلامونه او درناوی ورسیږي. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند واوسئ. زه پښتون ارمان یم. ارمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. درنو لیدونکو، نن ورځ به هغه لارې له تاسو سره شریکې کړم چې کولی شي د ماشومانو مینه نوره هم د مطالعې او زده کړې سره زیاتې کړي. دا چې نن سبا تکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او د خلکو پام یې ځان ته ډېر ژر راجلب کړی دی، نو خو باید موږ او تاسې مطالعه او زده کړه هم له یاده ونه وباسو، د تکنالوژي تر څنګ همدوی ته هم وخت ورکړو. نو دا چې زموږ موضوع دا ده چې څنګه ماشومان له تعلیم سره مینه او علاقه پیدا کړي. یو څو لارې چارې به له تاسو سره شریکوم، تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. راځم زموږ لومړۍ تګلارې ته یا لومړۍ برخې ته چې د ماشومانو لپاره باید مثبته فضا برابره شي. د ماشومانو لپاره چاپیریال د هغوی په فکر باندې ډېر زیات اثر لري او باید داسې یو چاپیریال د ماشومانو لپاره برابر شي چې هغوی یو تجربه ترې واخلي. مثلا ډیری ماشومان ولې علاقه نه لري د مطالعې سره، له زده کړې سره؟ ځکه چې د هغوی چاپیریال منظم نه دی، مثبت چاپیریال نه دی. دلته به اوس د ډیرو کسانو لپاره دا پوښتنه رامنځته شي چې څنګه یو مثبت چاپیریال د ماشومانو لپاره برابر کړو. د بیلګې په توګه باید د ماشومانو لپاره یو ځانګړی اتاق جوړ شي چې په هغه اتاق کې تنها د کتاب او د مطالعې او د زده کړې د دې برخې لوازم باید پکې اوسي. مثلا کتابونه پکې اوسي چې ټول اتاق د کتابونه ډک اوسي. د هغه ترڅنګ همداسې کوم لوازم چې پکارېږي، مثلا پنسلونه، قلمونه، همداسې کتابچې، حتی تر رسامي برخه پورې چې رنګارنګ رنګونه اوسي، د رسامي د بخش برسونه اوسي، A4 ورقې اوسي. دا ټول لوازم باید په دې اتاق کې موجود اوسي، ځکه چې کله ماشوم دا لوازم وویني، دوی د دې مطالعې او د دې لوازمو په طرف تشویق کیږي او دوی لیواله کیږي چې زه باید څه وخت د دې لوازمو نه کار واخلم او هغه به کوم وخت چې زه به کار ترې اخلم. دوی مطالعې ته نور هم تشویق کیږي او مینه یې نوره هم زیاتیږي. او بله دا چې په دې اتاق کې د تکنالوژي نه باید کار وانخیستل شي. مطلب مې دا دی چې باید په دې اتاق کې تلویزیون او لپټاپ او آیپډ او د همداسې تکنالوژي نورې برخې باید ونه اوسي. یوازې باید د زده کړې مطالعې لوازم اوسي، مثلا کتابونه. ځکه چې کله یو ماشوم وغواړي چې په یو برخه باندې معلومات پیدا کړي، پر ځای د دې چې په لاړ شي په تکنالوژي او په اپسونو همداسې ګوګل کې خپل معلومات پیدا کړي، دوی باید راشي په همدې ځانګړي اتاق کې کوم کتابونه چې دي باید په هغو کې پلټنه وکړي او هغه کوم معلومات چې دوی په کار دي هغه ټول پیدا کړي. هغه کومې پوښتنې چې دوی په ذهن کې رامنځته سوي دي د هغوی ټولو ځوابونه د همدې کتابونو له طریقه پیدا کړي. د همدې له طریقه ماشومان مطالعې ته ډېر ژر تشویق کیږي او مینه یې نوره هم ورسره زیاتیږي. نو تاسې هم همداسې یو چاپیریال د ماشومانو لپاره منظم کړئ، جوړ کړئ، تر څو هغوی روښانه آینده ولري. اوس به راشم زموږ دویمې تګلارې ته چې د ماشومانو د سن او د خوښې په مطابق باید کتابونه هغوی ته ورکړل شي. ډیری کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته داسې کتابونه ورکوي چې د ماشومانو سر نه په خلاصیږي، د ماشومانو ذهن نه پرې خلاصیږي. ولې؟ د هغه کتابونه چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی د سن نه پورته کتابونه دي. په دې کتابونو یوازې د مشیرانو سر خلاصیږي، نه د ماشومانو، ځکه ماشومان نه پرې پوهیږي چې دا کتابونه د څه لپاره لیکلي، د دې د کتابونو اصلي موضوع څه ده، دا موضوعات په دې کتاب کې په څه خاطر یاد شوي دي، چا لیکلي دي، څنګه یې لیکلي دي، دلیل یې څه. دا ډېرې پوښتنې چې د دوی په ذهن کې را پیدا شي، ځوابونه یې نشي پکې پیدا کولی. ولې؟ د دوی ذهن نه پرې خلاصیږي او دا کتابونه ډېر مغلقه وي. کوشش وکړئ د ماشومانو دپاره داسې کتابونه هغوی ته ورکړئ چې د هغوی ذهن پرې خلاص شي، د هغوی د سن په مطابق کتابونه اوسي چې هغوی یو څه ترې واخلي، یو څه ترې زده کړي او همداسې
همداسې هغوی ورته لیواله کېږي او خوند ورکوي چې نور یې هم مطالعه کړي. بله دا چې که پام شوی مو وي کله چې موږ یو ماشوم ته یو کتاب ورکړو او هغه کتاب د هغه ماشوم نه وي خوښ شوی نو نه یې لولي. هر څومره چې موږ ورته ووایو چې مطالعه کړه نه مطالعه کوي. ولې؟ هغوی ته خوند نه ورکوي، د هغوی د خوښې کتاب نه دی. او که کله مو پام شوی وي چې د یو ماشوم سره د هغه د خوښې کتاب واوسي، مثلا ډېر ماشومانو سره ډېر داستاني او قصه‌یي کتابونه وي، څو ځله یې مطالعه کوي. ولې؟ دوی ته خوند ورکوي چې دا په ورځ کې 2-3 ځله حتی تر ډېر مطالعه کړي او همداسې هماغه داستان په ذهن کې ثبت کړي تر څو تر نورې ورسوي. نو د ماشومانو د خوښې کتابونه هغوی ته ورکړئ تر څو هغوی ته لا خوند ورکوي چې څو ځله یې مطالعه کړي. نو د همدې کار سره د ماشومانو علاقه له مطالعې سره زیاتېږي. اوس راځم زمونږ درېیمې تګلارې ته چې د ګډې مطالعې وخت. ماشومان یوازې مه پرېږدئ چې مطالعه وکړي، ځکه چې ماشومانو ته یوازیتوب خوند نه ورکوي په مطالعه کې چې هغوی په یوازې ځان سره مطالعه وکړي. هغوی دې کار سره د مطالعې سره د تعلیم سره له زده کړې سره مینه نه پیدا کوي. کوشش وکړئ چې د کورنۍ غړي هم باید په ورځ کې لږ تر لږه 1 ساعت نیم ساعت وخت مطالعې ته ورکړي او ماشومان هم له ځان سره کینوي. کله چې د کورنۍ غړي مطالعه کوي ماشومان په خپله راځي او ماشومان چې کله هغوی ته وګوري په خپله مطالعه کوي. کله چې بیا تاسې مطالعه کوئ نو کوم کتاب چې تاسو مطالعه کړ هغه له ماشومانو سره شریک کړئ، خلاصه یې هغه څه چې تاسو ترې زده کړل. بیا چې کوم کتابونه ماشومان مطالعه کړل هغه ماشومانو ته ووایئ چې تاسې خلاصه له موږ سره شریک کړئ تر څو تاسې له موږ څخه یو څه زده کړئ، موږ له تاسو څخه یو څه زده کړو. په دې طریقې سره د ماشومانو فکر په کتابونو کې ډېر زیات مصروفیږي، ځکه چې هغوی پوهیږي چې زه کله دا کتاب مطالعه کړم نو حتما یې له ما نه خلاصه غواړي چې یعنې ما څه ترې زده کړل. نو هغوی کوشش کوي چې داسې مطالعه وکړي چې په ذهن کې هم ثبت شي. نو کله چې بیا تاسې ترې پوښتنه کوئ دوی به ټول کتاب ثبت وي په ذهن کې او ټول کتاب به تاسو ته تشریح کړي. کوشش وکړئ د کورنۍ غړي هم باید مطالعې ته خپل وخت ورکړي تر څو ماشومان ستاسو له طریقه مطالعې ته تشویق شي. اوس به راشمه 4مې برخې ته چې مطالعه یوه تفریحي برخه وګرځوئ. ډېری کورنیو کې مطالعه د ماشومانو لپاره یوه سزا ګرځېدلې ده. مطلب مې دا دی چې ماشومانو باندې په زوره مطالعه کوي. ماشومان نه غواړي چې مطالعه وکړي. ولې؟ ځکه چې هغوی سره په مطالعه کې داسې مشیران داسې یا د کورنۍ غړي داسې رویه نه کوي چې ماشومان ورسره خوشحاله سي، نور هم لیواله شي مطالعې ته او زده کړې ته. هغوی سره داسې رویه کوي چې هغوی له ځان سره ګمان وکړي چې لکه چې د مطالعې له طریقه ماته سزا راکوي دوی. مثلا ډېری کورنیو کې چې کله یو ماشوم مطالعه وکړي، یو کتاب ولولي، زده کړه وکړي، معلومات زیات کړي خپل، نو د کورنۍ غړي داسې پوښتنې بیا ترې کوي چې هغوی پکې بند شي. تل دا کوشش کوي چې خپل ماشومان په خپلو پوښتنو کې بند راولي او کله چې ماشومان په پوښتنو کې بیا بند راشي نو بیا د کورنۍ غړي همغه ماشومان بیابوي، بدورد ورته وایي، تر څو همغه ماشومان مایوسه سي او د بل ځل لپاره بیا زړه نه ښه کوي چې بیا مطالعه وکړي، ځکه چې دوی یو ځل بیا به شول د همدې مطالعې له طریقه بیا په زوره مطالعه کوي. د کورنۍ له طریقه به په زوره په دوی باندې زده کړه کیږي. کوشش کوئ چې هر کله ماشومان مطالعه کوله هغوی ته دا مطالعه برخه یا د زده کړې برخه، د تعلیم برخه یوه تفریح وګرځوئ. مثلا هغوی چې مطالعه وکړه تاسې د مطالعې په منځ کې یو داسې پوښتنې وکړئ چې د هغوی دپاره ډېرې جالبې وي چې هم پکې ټوکه رامنځته شي، هم یې پکې یو خندا یو بنډار رامنځته شي او هم ماشومان پرې خوشحاله سي. له دې طریقه ماشومان نور هم خوشحاله کیږي، نور هم د تعلیم سره له زده کړې سره مینه پیدا کیږي او همداسې هڅول کیږي د تعلیم برخې ته. اوس به راشمه زمونږ 5مې تګلارې ته چې د ماشومانو لپاره د هڅونې یو سیستم جوړ کړئ ځان ته. ډېرې کورنۍ دي چې ماشومان په بېلابېلو طریقو تشویق کوي زده کړې ته، تعلیم ته. مثلا زه به یې مثالونه درکړمه. کله چې یو ماشوم ډېره زیاته مطالعه وکړي، زده کړه وکړي، یو څه زده کړي، معلومات خپل زیات کړي،
نو بیا د کورنۍ غړي په انعام باندې تشویق کوي تر څو هغوی نور هم کوشش وکړي د بل ځل دپاره چې دوی نور معلومات پیدا کړي، نور ډېر څه د دې نه زده کړي او زه به د دې نه لوړ انعام ورکوم او همداسې به د انعام په طریقه دوی تشویق شي تر څو زده کړه وکړي او همداسې پرمختللي واوسي. او ماشومان هم همدا کوشش کوي چې کله یو څوک انعام ورکړي دوی کوشش کوي چې بل ځل ته د دې نه خطرینه کار وکړي تر څو د کورنۍ لخوا نه نور هم تشویق شي او پورته انعام واخلي. او بله لاره دا ده چې ډېری ماشومان چې همداسې معلومات یا تعلیم وکړي، معلومات ډېر زیات پیدا کړي په یوه برخه کې او کورنۍ غړي سره یې شریک کړي نو د کورنۍ غړي د خبرو له طریقه تشویق کوي. مثلا د بیلګې په توګه ورته وایي چې آفرین ته ډېر تکړه یې، ته یې کولی شي، ته د دې نه ښې موضوعګانې جوړولی شي، ته د دې نه ښه معلومات راټولولی شي، ته کوشش وکړه حتما ځان تر یو ځای رسولی شي. نو کله چې ماشومان دا خبرې واوري له مشرانو نه نو هغوی لیواله کیږي، هغوی دا کوشش کوي چې نن چې زه په دومره موضوع باندې په کوچنۍ موضوع باندې دومره تشویق کړم نو سبا ورځ باید زه ډېره لویه موضوع جوړه کړم تر څو د دې نه ډېر زیات تشویق شم او کیدای شي دا د ماشومانو لپاره د کورنۍ له خوا نه یو محبت هم واوسي. نو د ماشومانو ته تاسې هم همداسې د هڅونې یو سیستم جوړ کړئ تر څو د همغه سیستم له طریقه ماشومان مطالعې ته تشویق شي، زده کړې ته تشویق شي او خپلې زده کړو ته دوام ورکړي. راځم اوس شپږمې تګلارې ته چې ماشومان تقلید کوي. یعنی مطلب مې دا دی په دې خوا هر څوک پوهیږي چې ماشومان کوم څه په سترګو وویني یا کوم څه چې واوري د چا خبرې واوري نو هغه یې ډېر زر په ذهن کې ثبتیږي او عمرې په یاد کې وي، یاد یې نه ووځي. نو ماشومان ډېر ژر تقلید کوي. د دې خبرې نه مطلب دا دی په کومه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي مطالعې ته ډېر زیات وخت ورکړي نو ماشومان چې کله د کورنۍ غړو ته وګوري چې ښه دا مشران هم دي، دوی دنده هم لري، وظیفه هم لري، وخت هم نه لري خو بیا هم خپلې مطالعې ته یا زده کړو ته بیا هم وخت ورکړی دی نو زه خو بیکاره شخص یم، زه خو باید ټوله ورځ مطالعه وکړم، ټوله ورځ زده کړه وکړم ځکه زما نه مشران چې مطالعې ته دومره ارزښت ورکوي نو زه یې باید ورکړم. او همدې له طریقه ماشومان تشویق کیږي. خو که ډېری کورنۍ شته چې په هغه کورنیو کې بیا مشران مطالعو ته یا زده کړو ته وخت نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي، قدر یې نه کوي نو کله چې ماشومان همغو مشرانو ته وګوري چې دوی چې تعلیم ته ارزښت نه ورکوي نو زه چې ورکړم څه کاره به شم، دوی چې دومره بې قدره سترګه باندې ورته ګوري زده کړو ته نو زه چې په قدر ورته وګورم نو څوک به مې تشویق کړي. نو ماشومان ستاسو نه تقلید کوي. کوشش کوئ چې د کورنۍ غړي باید ډېر زیات وخت خپل وخت مطالعې ته ورکړي ځکه ماشومان ستاسو نه تقلید کوي، د بل چا نه نه کوي. تاسې چې څومره وخت مطالعې ته ورکوئ ماشومان تاسو ته ګوري، له تاسو یې زده کوي او هغومره وخت دو چنده وخت مطالعې ته ورکوي. څومره چې تاسې مطالعې ته ارزښت نه ورکوئ ماشومان هغومره مطالعې ته په خسته کوي. ښه درنو لیدونکو ډېرې تګلارې مو له تاسو سره شریکې کړلې. اوس به راشم د نن ورځ د موضوع اخري تګلارې ته، اخري برخې ته چې له کتاب سره باید تعامل ولرو. یعنی مطلب مې دا دی چې ماشومان یوازې په لوستلو باندې یو څه نه زده کوي چې هغوی شپه ورځ کتاب ته کښیني، مطالعه وکړي. نه، په دې سره ماشومان یو څه نه زده کوي. دا ډېر یو مهمه برخه هم ده. کوشش وکړئ چې ماشومانو ته دا یوه لاره ورښایئ چې کله مطالعه تاسو وکړله باید عمل هم پرې وکړئ. مثلا دا کومې تګلارې چې اوس ما له تاسو سره شریکې کړلې داسې مه کوئ چې تاسې د چا خبره په یوه غوږ کې واورئ او په بل غوږ کې وباسئ. نه، عمل پرې وکړئ تر څو نتیجه یې ووینئ. نو همداسې ماشومانو ته هم دا وروښیوئ چې کله مو یوه مطالعه وکړه، یو څه مو زده کړه مو وکړه نو عمل هم پرې وکړئ ځکه ستاسو لپاره مفید تمامېدلی شي. او بله دا چې هغوی ته
د مطالعې سره ترڅنګ احساس هم ورپېژنئ. مثلا هغوی مطالعه وکړه چې باید په ځان باور ولرو، نو باید ماشوم ته دا احساس ورکړل شي چې څنګه باید په ځان باور ولرو. آیا که موږ په ځان باور درلودلی شوی، کوم ځای ته به مو ځان رسولی وو، او کومې لارې چارې باید موږ ترسره کړو چې په ځان باور پیدا کړو. دا احساسات چې کله په یو ماشوم کې پیدا شي، نو ماشوم خپل اهداف پیدا کوي، ماشوم خپل اهدافو ته ځان رسولی شي. ماشوم له زده کړې سره، له تعلیم سره ډیره زیاته مینه پیدا کوي. نو خلاصه لیدونکو، هغه ماشومان چې نشي کولی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي، هغه ماشومان چې له مطالعې سره، له تعلیم سره علاقه نه لري او تل شاته پکې پاتې دي، دا کومې تګلارې چې ما له تاسو سره شریکې کړلې، حتما زمینه د ماشومانو لپاره برابره کړئ، ځکه چې د همدې له طریقه ماشومان کولی شي روښانه آینده ولري او په خپلو زده کړو کې کامیاب واوسي. تر بلې ویډیو، تر بلې خپرونې، تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. په لوی او بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم. ټولو ته ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.